السلام علیکم. دی ګوډۍ ته وګوره، دی عجیبه شکل واله ګوډۍ ته چې داسې شیطاني حیواني داسې خوفناک غوندې کې شکل دی. خو تا ته پته شته چې دا ګوډۍ نن سبا وایرل څومره ده، دا مشهوره څومره ده، خلک یې خوښوي څومره. د دې د اغوستلو دپاره خلک په قطارونو کې ودرېږي، ښه باقاعده په قطارونو کې ودرېږي چې دا ګوډۍ والي. نو د حیرانېدلو خبره ده چې داسې خوفناک شکل والا که شکل ته یې ته وګورې داسې تیره تیره غوندې کې غوږونه دي، تیره تیره پوینټډ غاښونه دي، بار طرف ته راوتي دي، دا دي ګول ګول سترګې دي، بالکل داسې حیواني خوفناک شیطاني غوندې کې شکل دی. د دې ګوډۍ نوم لبوب وډول دی، خو بیا هم دومره مشهوره ده، دومره خلک خوښوي چې د اغوستلو دپاره خلک په قطارونو کې ودرېږي او په زرګونو په لکونو کې ډالر ورکوي او دا ګوډۍ یوه ګوډۍ اخلي. دا چې کومې کمپنۍ جوړه کړې ده، تا ته پته شته د هغې کمپنۍ مارکیټ کیپ چې نن سبا ته وګورې نو هغه 43 اربه ډالره دی. دا عام د ټایز جوړولو والا کمپنیانې نه دي، دا ګوډۍ موډۍ دا وغیره چې جوړوي په چاینا کې. د هغې زیات نه زیات مارکیټ کیپ چې ته وګورې نو هغه د 2 اربو ډالرو نه راواله د 15 یا 6 اربو ډالرو پورې. دا کومې چې مشهورې کمپنیانې دي هغه زه یادوم. خو د دې یوې لبوب ډول د وجې نه د دې کمپنۍ مارکیټ کیپ 43 ارب ډالرو ته ورسېدو. د دې نه ته سوچ کولی شي د دې په شیرز کې چې کومه اضافه راغلې ده که نه په دې 2025 کې دننه د دې کمپنۍ په شیرز کې اضافه نو هغه د 3.5 نه واله د 400% پورې رایز دی، دومره اضافه راغلې ده. دا صرف د دې یوې ګوډۍ د وجې د لبوب ډول د وجې دومره د هغې شیرز په بره باندې لاړل، دومره خلکو پکې پیسې انویسټ کړئ. تا ته پته شته مختلف قیمتونو باندې دا ګوډیانې خرڅې شوي دي. په دې کې چې کوم هایست اکشن کې دا یوه ګوډۍ وړه غوندې کې ګوډۍ خرڅه شوې ده نو دا په څومره قیمت خرڅه شوې ده؟ 1.5 لاک ډالرو باندې، روپۍ نه یادوم، ښه په کولاو غوږونو باندې اوره، 1.5 لاک ډالر، دا په کروړونو کې روپۍ راځي، دې باندې دا یوه ګوډۍ خرڅه شوې ده. اوس دا د سوچ خبره ده چې په دې ګوډۍ کې داسې څه چل دی، شکل خو شکل نه دی، داسې خوفناک هیبتناک غوندې کې شکل دی، دومره مشهوره ولې ده، خلک یې خوښوي دومره ولې، په قطارونو کې ورته خلک ولې ودرېږي، وایرل دونه ولې ده، دومره های قیمتونه پرې ولې ورکړل کېږي، کمپني دومره زیاتې پیسې د دې په ترو باندې څنګه ګټي د لبوبو ډول په ترو باندې. زه تا په پوره خبره باندې پوه کم او سپیشلی خو هغه کسان غوږ کېدوئ کوم کسان چې یا بزنسمینان دي یا بزنس کول غواړي، ډېر څه به تاسو ننني کلاس نه زده کوئ. دا ګوډۍ چې چا ډیزاین کړی و که نه، دا شکل چې چا ډیزاین کړی و، دا ډیزاین کولو والا دا کسو کیسنګ لنګ د ده نوم دی. اصل کې په 2015 کې دا ډیزاین کړی ده او ده به لیکل ځینې کتابونه به یې لیکل او په هغې کې به یې دا تصویران ورکړي و، د هغې تصویرانو په ترو باندې به دي قصې بیانولې، د قصو کتابونه. دا کتابونو چې کوم سیریز دی، مطلب کوم بک سیریز دی، د هغه نوم دی دی مانسټرز. اصل کې دا نورډیک مایتالوجي ده، سکینډینیوین مایتالوجي ده. دا یورپي ملکونه نه دي کوم چې سکینډینیوین ملکونه دي لکه ډنمارک، ناروې یا سویډن. په دې ځای کې ځینې قصې مشهورې دي د هغوی د ابا او اجداد د وختو، څه ته چې نارډیک مایتالوجي ویلی کېږي چې دغه شانتې کې پخوا زمانه کې بوت بریت و او داسې سوپر نیچرل مخلوق به و، داسې بلاګانې به وي او د اسمان نه به راکوزېدلې او دلته به د انسانانو سره ملاوېدې، دا چل به کوو هغه به چل به کوو او د دې بلا به دا کار و، داسې روحاني قوتونو. دا قصې هلته اوس هم کافي مشهورې دي او د ابا او اجداد د وختو نه چې کومې را روانې وي هغه وخت کې خو ډېرې مشهورې وي. دغه نارډیک مایتالوجي ده. نو دغه د مایتالوجي د قصې به دې کس نه د بک سیریز پوره جوړ کړی او په هغې کې به یې دننه دغه شان تصویران جوړول او په هغې کې به یې دا قصې بیانولې. د دغې بک سیریز نوم و د مانسټرز. اوس داسې کار وشو چې په دې کې د دغه شانتې یو کرکټر جوړ کړی چې د هغه نوم و لبوب وډول او د دې سره مختلف قسم نورې ګوډیانې وې د دې ملګرې وې، دا پکې مانسټرز و، دا پکې بلاګانې وې او کیوټ بلاګانې وې. اوس د تصویر جوړ کړی، ګوډۍ یې نه و جوړ کړی، تصویر جوړ کړی په کتاب کې چې چاپ کېږي. چاینیز یوه کمپني وه چې کمال لیول مارکیټنګ سټراتیجي یې وچلوله چې د هغې کمپنۍ نوم دی پاپ مارټ، دی دغه ګوډیانې موډیانې دا وغیره جوړوي او خرڅوي یې. هغه داسې کار وکړو چې د دې مانسټر سیریز کتاب نه دا ګوډۍ راواغسته، د دې تصویر یې راواغستو او اوریجنل ګوډۍ یې ترې جوړه کړه چې سړی یې په لاس کې راغستی شي. دلته کې تصویر او دې ته اوریجنل ګوډۍ جوړه کړه او دا ګوډۍ جوړه کړې دوی د کووډ-19 نه بعد تقریبا 2020-21 خواوشا کې او په قلاره 2022 کې دې ته لږ غونډه کې عروج میلاو شو او دا اوس 2024 او 25 کې خو د حد نه سیوا وایرل شو، سمې روپۍ په دوی وګټلې. اوس دا اصل کې دوی دلته کې استعمال کو خپل ذهن د پاپ مارټ والا د کمال لیول مارکیټنګ سټریټیجي استعمال کړله
بزنس سټریټیجی استعمال کړله او داسې بزنس یې پې وکړو که نه چې دا د دنیا مخې ته پروت دی چې څومره پیسې پې دوی وګټلې کوم ریکارډ دوی قایم کړو د ګوډۍ جوړولو په کمپنۍ کې چې د دې مارکیټ کیپ 43 ارب ډالر ته وختو. اوس کم سټریټیجیز د استعمال کړي زه تا په هغه سټریټیجي پوه کړم او بیا به دې پوه کړم چې په دې کې په حقیقت کې څه شیطاني قوتونه یا څه سپریچوال انرژي وغیره شته که نه څنګه چې خبره مشهوره ده. ګوره یاد ساته ښه کله چې ته بزنس کې که نه نو بهترین بزنس ته هله کولی شي چې ته د یو انسان احساسات په هغه باندې ورخرڅې چې ستا بزنس به فلاپ کېږي نو دا به ډېر ښکلی او ډېر بهترین چلیږي. زه دلته یو جنرال مثال درکړم د دې سوشل میډیا په دې دنیا کې چې هر سړی پې پوه شي. زیادتر خلک آیفون ولیدي، زیادتر دا ینګ لکان آیفون ولیدي او اکثر بندي آیفون یالي. مطلب آیفون کو د بزنس د پاره خو بیا په کار دي چې یالي سیم پکې لګي او د خپل رابطه وغیرہ کولای شي بزنس په کوي وروره چې بس سکیور موبایل لیدا دی وغه دلته بتینی زیات خرڅ د نان پی ټی یو پکې غبل شي جیوی وته یا سوته سیم پکې د سره نه کار نه کوي خود دوی اخلي. نو دا صرف دوی د دې لپاره اخلي چې په دې آیفون کې هغوی ځینې احساسات داسې انکلوز کړي دي چې هغه د دوی احساسات دي او په دوی باندې خرڅېږي. لکه مثال کے طور پر جب به ولا ینګ هلکان دي جب به ولا چې لنډی غونډه کې کړی آیفون بیا پکې داسې ږدلی چې دا کیمرې بار ښکاري بس دا احساس به د ده سره چې خلک به یې پرسنالټي د آیفون دی ورسره ګورې سړی دی ښه دی به دا ګڼي چې زه به په محفل کې ناست یم چېرته دواله به تللی یم آیفون به داسې پروت وي خلکو ته به ښکاري بس زه به پکې وسامۍ ښکارم دا د ده سره احساس دی. نو دې آیفون په ده باندې د ده احساس خرڅ کړو. دقه شان په هغې کې چې کیمره کومه ده هغه داسې ده چې هغې باندې د تصویر وباسي او اپلوډ یې کړي نو خلکو ته پته لګي چې او د آیفون په کیمره باندې ایستی بهترین تصویر دی د ده څه دا احساس دی چې زه به په هغې ته تصویران وباسم او بیا به اپلوډ کړم او دا لایکس او شیرز به را روان وي او مزه به کوي. احساسات یاد ساته کله چې ته په دې باندې پوه شي چې ته د انسان فیلینګز په انسان باندې ورخرڅولی شي کوم پراډکټ چې ته خرڅوې د هغې سره د انسان فیلینګز ور انګیج کړې ور جوړاوې کړې ورسره ته یو کامیاب بزنسمین یې. دقه څیز دوی دلته وکړو. اولنۍ خبره خو دا ده چې دا کوم لبوبو ډول که نه نو دا الریډي خلکو د دغه د مونسټر سیریز د کتابونو په ذریعه باندې پیژندله نو دوی یو جانا پهچانه څیز راواغستو او د هغې سره د خلکو احساسات د قصو په ترو باندې یو ځای شوي او جوړاوو ورسره. لکه مثال کے طور پر زمونږ بلاشه کسان داسې چې هغې به ټم اینجري کارټون کتلی خامخا یو مشهور کارټون مونږ په خپله بچپن کې ښه کافي کتلی مزه بیا راکوله ټام اینجري یا پیشو منګک چې یو درزو ماره او غل غوبل یې راغستی. اوس دا د خپل کارټون د وجې نه ډېر زیات مشهور شو ټام اینجري. اوس که د دې څوک ریل شکل جوړ کړي که نه چې هغه جوړ شوي دی الریډي دا جیري دی دا ټام دی نو اکثر ماشومان بیا د هغوی هغه احساسات د هغې سره یو ځای شوي دي چې هلکه دا خو زه په کارټون کې وینم دا وګوره دا جیري پکې ډېر تکړه دی د چا به ټام خوښي هغې بیا اخلي. نو دغه شانتې کې یو الریډي نون څیز او د مونسټر کتاب سیریز په ترو باندې لبوبو ډول خلکو د هغې قیصو په ترو پېژندو چې دا دغه شانتې کې یو مونسټر او د اسمان نه راغلی او دا دنیا نه چې راغلی ورسه چلی شوی خو خلکو پېژندو نو دوی هغې له یو پریکټیکل شکل ورکړو ګوډۍ یې ترې جوړه کړه. صحیح ده. د هغې نه بعد بیا څه چل وکړو سلیبریټي انګیجمنټ یې وکړو. څومره چې په یورپ کې د مشهورې سنګران او ډانسران او دا وغیره دي زما په خیال پکې یو فوټبالر هم د دې ټولو ته دا ګوډۍ ورسوله په څه طریقه باندې. اوس ځینې خلک وایي چې دا هغوی په خپله اخیستې ځینې خلک وایي چې نه دوی ورسولې هر څه چې خو دې سلیبریټیز ته دا ګوډۍ وررسېدلې چا په خپل پرس پسې اټیچ کړې ده دا ګوډۍ چا په خپل چابي چین پسې اټیچ کړې ده چا داسې خپلې مخې ته ږدلې ده خو دا ګوډۍ هغوی ته وررسېدلې د سلیبریټي په ترو باندې دنیا ولیدل. نو دې ځای کې اوس فیلینګ سره راغلل خبرې کم چې د دغې سنګرانو د دغه ډانسرانو فین فالوینګز دي هغوی په خپلو چابي چینو پسې ټولو د لبوبو ډول اټیچ کول شروع کړل هغوی اټیچ کړي موږ به هم اټیچ کړو موږ به د هغوی په شان ښکارو. فیلینګز د سلیبریټي انګیجمنټ په ترو باندې هغې له فیلینګز ورکړل چې دا وګوره دوی هم استعمالوي که تاسو دوی په شان کېدل غواړئ خپلو چابي چینو ته خپلو پرسونو ته خپل د ګاډي چابیانو ته خپل میز باندې دا ګوډۍ کېدوئ لبوبو ډول کېدوئ نو هغه لبوبو ډول نور هم مشهوره شوله. دا تقریبا زه خبره کوم د 2022 پورې دوی په دې طریقو باندې دا مشهوره کړله څه ناڅه فیلینګز یې ور واچول. د 2022 نه بعد سپیشلی په 2024 په دې اند کې او د 2025 د 2025 په دې سٹارټ کې پکې چې دی کوم فیلینګز ور واچول کنه هغې دا لبوبو ډول نه دی په انکلاین ریټ په کمپاونډینګ ریټ سره په بره باندې د دې مارکیټ وخېجو او هغې څه چل وکړو هغې دا چل وکړو چې په دې کې تھرل ور واچو تھرل یا یې پکې دوی ور واچو او یا پکې قدرتي ور واچولی شو چانس یې ولګېدو خو تھرل پکې رالی
او اوس د انسان تریل مطلب داسې هارر داسې یری غونته کې سوچ او د انسان سایکی دا نفسیات دا دي چې دا د یری سيزونو ته د غور سیوا کوي توجه سیوا کوي. ته وګوره کنه په ماشوموالي باندې چې بلکې په دې ټایم کې په غټوالي باندې اکثر خلک د یری او د هارر دا ویډیوز او د موویز او د کلیپس اکثر ګوري مزه ول ورکي چې دا د سړی کمرې ته ورننه وته د یو خوفناک غونته کې आवाज شروع دي چې اوس بسي چل کیږي چې دې پسې بسي چل کیږي. اکثر سی سی ټي وی لګولي کړلای ته تاوکړي چې دا وګوره دا جن کاټ آن کیمرا په کیمرا باندې مونږ جن ولیدو خلک هغه ویډیو کلیک کوي چې ته ورګه دا کورسي خو څوک شته نه لقي را لقي دلته کې کسو غیب شو داخله ګوري دا ترل. اکثر په یوټیوب باندې د سیم د پیریانو خلکو ویډیوز جوړ کړي دي کنه وو کیا تا یہ کیا ہے دا خلک هغه ویډیوز ګوري وري دا ترل دا یری دا هارر دا سینز دا د انسان نفسیات خوخی چې اوس بسې چل کیږي. نو دغه شانته کې د دې ترل استعمال وشو د دې ګوړې سره یو خو د دې شکل لسی عجیبه حیواني غونته کې شکل دی شیطانی غونته شکل دی د پاسه په دې چل وشو چې په دې 2024 کې په تایلند کې په بلازینو کې د دې ګوړې اغستل بند شو او ورسره هغې سره دا قصه یو ځای شوله دا قصه سره مشهوره شو چې دا ګوړې پلان کې کسانو خپل کور ته راوړې وه هغه کور کې داسې عجیبه سپیریچول انرژیز راوچت شو څه عجیبه کارونه کېدل شروع شول او دا ډېره خطرناکه ګوړۍ ده او دا شیطاني قوتونه کور ته راولي بس د خلکو توجه راواوړې ده هلکه داسې یوه ګوړۍ راوتې ده. بیا یوازې دا نه دا کار په رشیا کې هم وشو په رشیا کې هم په ځینې ځایونو کې په دې ګوړۍ باندې بین ولګېدو او بیا د هغې د پاسه په عراق کې اوس د دې 2024 په دې جولای کې دا جولای روانه ده په دې جولای کې عراق کې چې په کوم ځای کې کورد اوسېږي په هغه ځای کې دا قصې مشهورې شوې چې دا ګوړۍ چا دغلته کې کور ته راوړې وه په کور کې څه شیطاني قوتونه وغیره راغلي وو او څه بېګاړې پکې پیدا کړی وو څه جادو غوندې کې اثرات وو بس د دې قصو سره داسې یو توجه د دې ګوړۍ طرف ته راتاو شو چې دې ګوړۍ کې خو چل دی. او د کمال خبره دا ده چې د دې نه مخکې یوه ګوړۍ مشهوره وه د هغې نوم دی انابل ډول چېرته کې سرچ کا نو هغه سوچوم خو د خلکو ذهن کې و نو چې د دې ګوړۍ سره قصې ور جوړاو شوې که نه د خلکو سوچ بیخي رالی ترل ذهن ته رالی چې ګوړۍ کې خو څه چل شته به وي څه خو پکې دي. اوس یاد ساته ښه دې ته مونږ په سایکالوجي کې وایو هارډ سایکالوجي یا بینډ ویګن افیکټ چې یو پېره د خلکو توجه یو طرف ته تاو شوله اوس که په هغه شیز کې په حقیقت کې څه شته دی که نشته دی خو چونکې د زیاتو خلکو توجه هغې طرف ته ده یا زیات خلک هغې طرف ته ور روان دي نو دا باقي خلک به هم هغې طرف ته ور روان دي او په هغه باقیو پسې به باقي خلک هغې طرف ته ور روان دي چې سی چل دی. مثال کې طور پر په سړک باندې روان دي او په سړک باندې په یو ځای کې تا ولیدل چې ګڼه راټوله شوې ده خلک راټول شوي دي او خلک ټول یو طرف ته ګوري او دا سټ داسې اوږد د ایلۍ په شانتې کې کوي او داسې یو ځای ته ګوري ته به مبهي موټرسایکل به ودرېږي ته ورېږه ورکوشم وګورم چې څه چل دی ته به موټر سټ به داسې اوږد کې څه په خوارو به ځان ور مخکې کې چې وګورې هلته به خر مړ پروت دي نو واپس به را روان چې خدای م بیخ او بنیاد وباسه غرق او پرک شي مونږ وې چې څه چل دی. نو اوس به دا یوازې ته داسې نه یې داسې به ستا په شانته کې یو سل وروڼه نور وي چې هغوی به راشي وبدرېږي موټرسایکل به ودرېږي ته ورېږه څه چل دی ټول خلک غړۍ اوږده کوي دی به مړ شي او چې کم کسې ګوري به واپس ځي خو په هغې پسې به نور را روان دي هغې به ځي پسې به نور را روان دي دا سلسله په اسانه نه ختمېږي ځکه چې خلک په غټ تعداد کې ور روان دي نو خلک په هغې پسې په غټ تعداد کې ور روان دي چې دا خلک په غټ تعداد کې ولې ور روان دي دې ته وایي بینډ ویګن افیکټ. دا چې یو پېره تا په یو پراډکټ کې پیدا کړو که نه ستا هغه پراډکټ وایرل تا وګټله رش در باندې جوړ شو بس بیا خرڅوه پیسې ګټه دا د ترل په ترو باندې په دې ګوړۍ کې جوړ شو چې جوړ شو بس آی بال هغې طرف ته تاو شو توجه تاو شوله رش جوړ شو او مشهوره شوله د هغې نه علاوه پکې بیا دوی یو نیکسټ لیول مارکیټینګ سټریټیجي دا اختیار کړله چې سسپنس یې پکې ور واچو او دا سسپنس نه دی دم د انسان په نفسیاتو ډېر غټ اثر غورځوي لکه ته خیال وکړه ته چې ماشوم وې که نه تا به که داسې یو ګاډی واغستو یا سټای سار د لوبو چیز به دې واغستو هغې به تا له مزه درکوله خو د هغې نه به سیوا مزه د هغې ګاډي وه کم ګاډی به چې ستا په ټیکټ کې راوختو دا ټیکټ به ستا سم خوښو او بیا به د خلکو ته وي دا وګوره دا پلان کې چیز مې په ټیکټ کې راختی بچي ټیکټ کې مې وګټو ټیکټ کې سسپنس دا د انسان نفسیات دي چې دی ګوري چې ورکه زما به پکې اوس څه راخیږي نو که تا به داسې د ورځې 10 روپۍ لګولې خو چې کله به دې په ټیکټونو سر شو ټیکټ به دې وران کړو خاص به سره راونه ختل لږ ساعت بعد به دې سوچ کړو راځئ یو بل ټرای کړم بیا لږ یو بل ټرای کړم نو 50-60 روپۍ به دې په ټیکټونو ولګولې او اکثر به دې پکې هغه څیز راوم نه ختو دا سسپنس دی په یو پروډکټ کې تا سسپنس پیدا کو سسپنس د انسان په نفسیاتو ډېر غټ اثر غورځوي دا سیلز سایکالوجي ده دغه سسپنس به ستا طرف ته ډېر خلک راوړي او ستا دا څیز به په غټ مقدار کې بیا خرڅېږي ځکه هر یو کس
به 3 او 4 او 5 پیری ټرای کوي. دغه کار دوی د لبوبو ډول سره وکړو. دا لبوبو ډول دوی چې ښکاره نه خرڅوي، دا په بلایند باکسز کې خرڅوي. مطلب داسې باکس چې په هغې کې تا ته پته نه لګي چې په دې کې به دننه کم قسم لبوبو ډول وي. دا لبوبو ډول نه ده، دا یو قسم نه راځي، په دې کې بلا شی قسمونه دي، مختلف قسمه کلرونه دي پکې، مختلف قسمه ټایپس دي پکې. نو په هغې کې ځینې مشهور دي او ځینې لږې کمې مشهور دي، ځینې قیمتونه سیوا دي، ځینې قیمتونه لږ کم دي، ځینې خلک ډېر خوښوي، ځینې خلک لږ کم خوښوي. دا په یو باکس کې دننه دوی خرڅوي او د هغه باکس خاص قیمت دی یا $2 دی یا $5 دی، داسې دی. نو اوس ستا قسمت دی چې ستا پکې قیمتي ګوډۍ راخیږي که هغه لږه کمه قیمتي ګوډۍ راخیږي که څنګه راخیږي. دا سسپنس دی. نو په دې پسې خلک لاړ شي، نو بیا یو نو دې ته بیا داسې قسمه څیزونه ته بیا کلیکټیبلز وایي. نو دا خلک لاړ شي دا کلیکټرز ټایپ والا او دوی سم اخیستل شروع کړي چې په دې زه یو 80 دانې والم، په دې کې خو به یوه اقه وخیږي که نه کومه چې پکې ډېره مشهوره ده. نو په غټ تعداد کې خرڅېدل شروع شي. سسپنس دی پکې. ځکه بیا په دې کې د کمال خبره دا ده چې دا په غټ تعداد کې خلک کله یو کس لاړ شي که نه په یو ځای باندې یو 100 دانې والي. د هغه مقصد دی چې په دې 100 دانو کې به یو یا 2 خو هغه وخیږي که نه کوم چې هغه مزیدار یو خلک ډېر خوښوي. نو یو خو د کپنۍ په غټ تعداد کې سیل وشو، بل د دې کس خپل سوچ دی، د دې کس سوچ، د دې کس فیلینګز نه دي. دې کپنۍ والا د دې بلایند باکسز سره ور جوړاو کړي دي، هغه احساسات یې ورسره جوړاو کړي. سو دا کس یو دا احساس کوي چې زما په دې کې دا کومه ګوډۍ راوخته که نه، نو دا ګوډۍ که فرض که هغه ټایپ ګوډۍ وه، هغه کومه چې ډېره زیاته مشهوره ده، ته هغه به زه په سوشل میډیا باندې ورکړم او په سوشل میډیا باندې به زما اکاونټ مخکې لاړ شي او زه به مشهور شم. او دغه شانتې کې د بلا خلکو سره شوي دي. دا بلایند باکس یې راغستی او ویډیو کوي د ځان نه، ګورئ ښه زه اوس انباکس کوم او صرف ګورئ ښه چې کم به راخیږي، ته ورېږه حقه یې وراوخته. نو اوس که د یو باکس اغستی وه نو خو ضروري خو نه ده چې هغه یې وراختې وه. نو د بلا شي اغستی یو ویډیوز کوي او بار بار یو ګوري چې کوم ویډیو کې حقه راوخیږي، حقه ویډیو کټ کې په خپل سوشل میډیا اکاونټ باندې ورکړي، دیم مشهور شي، اکاونټ یې مخکې لاړ شي. نن سبا خو خلک غواړي فیم، نن سبا ځوانان خو لګېدلي په شهرت پسې، که هغه سستا شهرت وي که هغه هر څنګه خو چې مشهور شي. احساس دی، احساس د مشهورېدو یو احساس دی. دقه د دې ګوډۍ سره دې کپنۍ والې ور جوړاو کړی دی چې ته په ویډیو جوړې ته مشهورېږي، احساس پې خرڅوي. نو هغه خلک په غټ مقدار کې بیا دي چې یو خو پکې هغه شانتې کې وخیږي که نه کومه چې ډېره مشهوره او ډېره وایرل ګوډۍ ده. او بیا د دې نه علاوه پکې راشي جوارګر هم، هغوی څه کوي، هغوی په غټ مقدار کې دا والي په $5-6 باندې. نو په دې غټ مقدار کې پکې 3-4 هم هغه ګوډۍ راوختې که نه، هغه کمې چې مشهورې دي او کمې چې ښې دي او کمې چې خلک ډېر زیات خوښوي. نو هغه دوی اغستې خو بیا په $5-6 باندې، خو مخکې خرڅوي په زرګونو ډالر باندې. تا ته پته شته په $10,000 باندې هم دا ګوډۍ خرڅېږي. بیا تا ته ما وي هایست چې پکې کومه خرڅه شوې وه هغه په $1.5 خرڅه شوې وه. دا $10,000 خو هېڅ هم نه دی، دا خو په هر سړی ورکوي واخلي د چا سره چې پیسي. نو دغه ځای کې بیا دا ګیمبلر راځي. نو د ګیمبلرز هغه فیلینګز هم د دې بلایند باکسز سره ور اټیچ شو چې هلکه واله په غټ مقدار کې یو څو به پکې هغه راوخیږي او هغه بیا په چا باندې ورخرڅ کړي، د چا فیلینګز استعمال شو په هغه باندې ورخرڅ کړه. نو په دې طریقې سره په غټ مقدار کې د کپنۍ ګوډۍ خرڅېږي. اوس دلته کې د ټولو نه اهمترینه خبره راځي او د ټولو نه اهمترینه خبره چې هغې ته موږ وایو فومو. فومو مطلب فیر آف میسنګ آوټ. دا چې تا په یو پراډکټ کې پیدا کو که نه، د کمال لیول باندې های ریټ باندې به ستا دا پراډکټ خرڅېږي. فیر آف میسنګ آوټ مطلب دا چې یو سیز شارټیج راشي، چې دا سیز لږه کمېدی شي. مثال کے طور پر یو موبایل دی، یو قسم موبایل دی، یو ویریانټ د موبایل راغلی دی او هغه په مارکیټ کې شارټ کېدل شروع شو. چې شارټ کېدل شروع شو د دې قیمتونه په بره باندې وخیږي، خلک بیا ګران اخلي، پیسې پې ورکوي او اخلي. دې ته وایي فیر آف میسنګ آوټ فومو. اوس ته ماته ووایه جوارګر په غټ مقدار کې راځي، بلا شی ګوډۍ اخلي چې یو 2 خو پکې هغې وخیږي چې په ګران قیمت یې زه واپس خرڅ کړم. سوشل میډیا انفلوئنسر راځي په غټ مقدار کې هغه اخلي او کوشش کوي چې یو 2 خو پکې هغه شانتې کې وخیږي چې زما په سوشل میډیا به راشي او هغه به وایرل شي. نو په غټ مقدار کې چې خلک اخلي، نو شارټیج راځي که نه راځي. نو چې شارټیج راځي نو د خلکو څه دا یاره پیدا کېږي چې دا سیز رانه ختمېږي او زما به پکې نمبر رانه شي، نه به پیسې وګټم او نه به مشهور شم. نو هغوی ورته بیا په لاینونو کې ودرېږي، لاین یې ورته جوړ کړی چې دا ګوډۍ زه والم. دقه ته وایي فومو افیکټ او دا فومو افیکټ پکې دوی ور پیدا کو. اوس په خپله لږ دماغ وجنګوه. دا دي چاینیز بزنسمینان د کمال لیول مارکیټنګ سټریټیجیز استعمالوي. هغه پراډکټ داسې حد ته ورسو چې چا سوچ نشو کولی چې د ګوډۍ جوړولو والا یوه کمپنۍ به یو د هغې مارکیټ کیپ په $43 ارب ته خیږي. د یوې ګوډۍ قیمت دوی $1.5 لاک ته خیجولی شي.
حقیقت د چې یو کس کې سیلز سایکالوجي مضبوطی کنه هغه یو پزول شیزم په سړی باندې ورخرڅول شي چې یو کس له دا طریقې نه ورزي دا د سیلز سایکالوجي باندې پوه نه قیمتي سیزم هغه نشي خرڅولی دا مارکیټینګ ځان له سټریټیجیز دي دغه سیزونه په دې لبو بوډول کې ور استعمال شوي او د هغې د وجې نه دغه واحد ریزن دی چې لبو بوډول د حد نه سوا مشهوره شول او خرڅېږي باقي ایز مسلمان مونږ ته پته ده چې دې ګوډۍ کې نه څه شیطاني قوتونه شته هېڅ شی پکې نشته او نه دا زمونږ څه کولی شي خو دا تریل په دې کې یا په زور ور اډ شوی او دا قصې مشهوره شوې وي یا د دوی خوش قسمتي و چې مشهوره شوي چې په تایلند کې او په عراق کې او په یو ځای کې په بل ځای کې بین شو چې دې کې شیطاني قوتونه دي دې کې دا دي دې کې هغه دي او څه د مانسټرز هغه قصې خو الریډي وي په نارډک مایتالوجي کې نو بس د خلکو توجه راوړېد او د خلکو توجه راوړېدل نو بعد سیز مشهور شو بیا سلیبریټي انګیجمنټ او په هغې کې بیا پیسې ګټل او بیا فیلینګز اټیچ کېدل او د هغې په ترو باندې ګوډۍ د حد نه سوا مشهوره شوله او کپنۍ د حد نه سوا پیسې جوړې کړې د چا سره چې داسې یو بهترین مارکیټینګ سټریټیجي ای چې هغه درته ښکاري چې دا یو یونیک مارکیټینګ سټریټیجي ده او ده ته پته په کمنټ سیکشن کې د خلکو سره شیر کوي چې د خلکو فایده وشي وما علینا الا البلاغ جزاکم الله خیر